السلام علیکم. زما پښتنو وروڼو خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنو ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. نو زما وروڼو خویندو، نن پروګرام کې ما خپل څه لیکلي او جوړ کړي شعرونه وروړي دي ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. یقین دی چې ستاسو به خوښ شي او دا خبره راته مخکې نه وکړم چې کم خلک حج له تللي دي نو دا هغه ټولو خلکو په باره کې نه دي، بلکې داسې وګڼئ چې هر سلو کې صرف یو حاجي صاحب دغسې چې چا باره کې ما شعرونه لیکلي دي. دا نه چې اوس ټول حاجیان رانه خفه شي چې پښتانه خور زموږ باره کې څه وایي، نو ټول داسې نه دي، خو یو کس داسې وي چې دا حقیقت دی. تاسو ته به شعرونه پته لګي چې زه کم قسم کس طرف ته اشاره کوم، نو ټول داسې نه، خو یو نانیم حاجي صاحب دغسې بالکل وي، یعنی په سلو کې یو کس داسې، باقي ټول صحیح دي، هسې نه چې ټول رانه خفه شي. نو شعرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم، په غور سره یې واورئ. لاړ شي یو ظالم سړی به حج وکړي، خلکو ته به وایي چې حاجي شومه، په زړه کې به یې هغه عملونه وي، خلکو ته به وایي چې ولی شومه. ستړي مصلې به په منځونو کې تا ته به کیسې د قیامتونو کړي، داسې درته ښایي چې غازي شومه. په زړه باندې تکتور به وي، په خوله به لا اله وایي، خلکو ته به وایي په نیکیانو کې غني شومه. مال ته به د رور غل وي، جایداد ته به د خور غل وي، خلکو ته به ښایي ښه سړی یمه سخي شومه. خلکو ته به ښایي ښه سړی یمه سخي شومه. حج کې چې احرام تړي او دلته کې کوي کني، پردي خلک خو پرېږده، خپل رور ته هم ازغي کري، خلکو ته دا ښایي ښه سړی شومه صحیح شومه. لاړ شي یو ظالم سړی به حج وکړي، خلکو ته به وایي چې حجي شومه. حج خو ډېر ښایسته ځای دی، ګناه نه سړی پاک راځي، هره ګناه معافي شي، هر انسان ته ډېر صفا راځي. تا چې ګناه پرې نه خوا نو خلکو ته دا ولې وی، ما ته حجي وایه زه د نن نه پس حجي شومه. نو زما وروڼو خویندو، دا څه شعرونو چې دا ټولو نه، خو داسې د ډېر کم تعداد کې څه حاجیان داسې دي، دا د هغې په اړه کې دا نه چې ټول حاجیان رانه پې خفه شي. او امید دی چې ستاسو به خوښ شوي. زه چې کوم ویډیوز کوم نو زه اکثر دا خبره کوم چې که زما په ویډیوز کې څه خبره داسې معنی وشي چې په هغې باندې څوک خفه شي، د چا زړه له څه قسمه زور ورشي، زه خو د چا د خفګان په نیت سره نه کوم، خو بیا هم زه تاسو نه معافي غواړم که داسې خبره وشي پکې چې هغه په تاسو باندې خو نه لګي، نو د هغې دپاره زه تاسو نه معافي غواړم. نو زما وروڼو خویندو، دې سره تاسو نه ستاسو خور پښتنه غواړي اجازت همیشه په رنګ دې دعا سره چې زموږ پښتانه چې د دنیا په هر ملک کې، هر ګوټ کې، هر ځای کې دي، ای الله ته په خپل حفاظت کې وساتې، د غیر مذهب او د شر فساد نه محفوظ وساتې، او د هر قسم غم تکلیف نه مو ساتې، یا الله په خپل حفاظت کې مو ساتې. دې سره زه تاسو به انشاءالله په خپل دعاګانو کې یاد ساتم، او تاسو هم ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. په لوی الله هم سپارم، د الله په امان.